د زخمی ګیلمن په اړه وروستي جزئیات څه دي؟ جرمني ته د انتقال پروسه یې چیرته ورسېده؟ ګیلمن کوم حال کې قرار لري؟ ټول هم دلته ویډیو کې وګورئ. که غواړئ همداسې له نوو تازه معلوماتو خبر شئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د زخمی ګیلمن وزیر په اړه تازه معلومات. جرمني ته د ګیلمن د انتقال چارې بریالۍ نشوې. د جرمني ډاکټرانو آنلاین چیک کړی ویلي دي چې د نوموړي وضعیت په نهایت نازک حالات کې قرار لري. حتی که د اکسیجن ستونزه یې حل شي، د بدن عادي خورېدل هم ورته په زیان تمامیږي. لنډه دا چې په فعلي وضعیت کې په هېڅ توګه د انتقال وړ نه دی. پرېکړه دا شوې چې د اوس لپاره به په اسلام آباد کې پاتې وي، خو ډاکټرانو یو ډاډ ورکړی چې تر راتلونکي 40 ساعتونو پورې به حالات لږ نورمال شي. ملګري وایي تمه لري چې هغه وخت یې د انتقال امکان پیدا شي. په دې اړه ممکن ملي مشر منظور هم لایو معلومات وړاندې کړي. درنو لیدونکو، تاسو یې هم دعاو کې یاد ساتئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښه شي.